أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ بقرہ دویمہ سپارہ آیت نمبر 186 اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي او پیغمبر چکل تانا تپوس کی زما بندگان عنی زما بارکے فإنی قریب پس بیشک زنزدیما اجیبو ز قبلوما دعوت الداعی دعا د دعا غوښتون کی اذا دعانه چې کله زمانه دعا غواړي فلیستجیبوا لی پس پکار دی چې زما حکم منی اول یؤمنو بی او بما باندې یقین ساتي ایمان ساتي لعلهم يرشدون د لپاره چې دی بیا پس ملار شي احل لكم ما حلال کړی دي ستاسو لپاره لیلة الصیام پشپې د روژې کې الرفث جما کول الی نسائکم خپل بیبیانو سره هن لباس لکم دوی ستاسو د پاره پرده ده وانتم او تاسو لباس لهن د هغوی د پاره پرده علم الله الله تعلم دی انکم بشک تاسو کنتم وای تاسو تختانون انفسکم چې تاسو به خیانت کو د خپل ځانونو سره فتاب علیکم پس توبه قبول کړه تاسو عفانکم او معافی کړه تاسو فالآن پس وسو باشروهن تاسو کوروالی کولی شئ د خپلو بیبیانو سره یعنی پشپې د روژې کې وابتغوا ولټوئ ما كتب الله لكم آس چې تاسو لپاره الله لیکلی دي وکلوا خورئ واشربوا او اسکه حتی تر دې پورې یتبین چې ښکاره شي لکم الخیط الابیض ستاسو دپاره سپین تار من الخیط الاسود د هغه تور تار نه خیط تار ته ویل کېږي اسود تور ته ویل کېږي ابیض سپین ته ویل کېږي من الفجر د سبا ثم اتموا الصیام بیا پوره کړئ روژه الی اللیل تر شپې پورې ولا تباشروهن او تاسو د هغوی سره مباشرت مه کوئ وانتم په داسې حالت کې عاکفون چې تاسو اعتکاف کوونکي فی المساجد پس جماعتونو کې اعتکاف په حالت کې معنی دی تلک حدود الله دا حدود دي د الله تعالی فلا تقربوها تاسو مه نږدې کېږئ دې ته کذالک همدارنګې یبین الله بیانوي الله تعالی آیات خپل آیتونه احکامات للناس دپاره د خلکو لعلهم یتقون دې دپاره چې دوی پرهیزګاره شي ولا تأکلوا تاسو مه خورئ اموالکم خپل مالونه بینکم خپل منځ کې بالباطل په ناجایزه طریقې سره وتلدلو بها او مه وړئ هغه مسلې الی الحکام قاضیانو ته حاکمانو ته لتأکلوا دې لپاره چې تاسو وخورئ فریقا من اموال الناس حصه د خلکو د مالونو نه بالاثم په ګناه سره وانتم تعلمون او تاسو د هغې علم وي مطلب دا دی داسې مسلې چې تاسو ته د هغې علم دی چې داسې زمانه دی دا د بل یو کس دی او د هغې باوجود چې دی هغه مسله ته وړې قاضي ته چې زما په حق کې فیصله وکړي پیسې وله یا ورکم یا زور پرې راولم یا وکیل داسې چالاکه ونسم نو د قاضي په فیصلې سره چې دی حرام مال ستا لپاره حلالېدی نشي دیو جن الله فرمایي مه وړئ داسې مسلې چې خبر یې چې دا مسله داسې زمانه دی او دا د بل کس دی صدق الله مولانا العظیم